نو سویچ بورډ مو جوړ کو څه چې ضرورت مثلا فورم او ریپورټس ټول میکروز جوړ کړي د لپاره چې په بټن خلاص شي او ټول هم دلته په بټن باندې لینک کړو یعنی اوس موږ هر کار په بټن ته خو یو مشکل بل دا ده چې کله زه ډیټابیس خلاصوم مثلا ما ډیټابیس یو دکان یا ادارې ته جوړ کړی کنه نو چې هغه ډیټابیس خلاصوي مثلا اول جی ایکسس خلاصوي دا مثلا ایکسس شو ایکسس ایکسس راغی ډیټابیس موږ د څه په نوم ده د شاپ ډیټابیس 2 په نوم ده په کوم ځای کې سیو ده مای ډاکومنټ کې ګورل ته ادرس هم لیکلای نو که ایکسس خلاصوي هم صحیح ده او کدا سراسن مای ډاکومنټ ته ځي په نوم باندې خلاصوي هم مثلا مای ډاکومنټ ته ځي د څه په نوم شاپ ډیټابیس 2 دا اوس ګوره خلاص کې ایکسس هم خلاص شي ډیټابیس هم خلاص شي خو ډیټابیس چې خلاص شو ګوره موږ سویچ بورډ رانغی اوس ته مجبور یې دلته سویچ بورډ خلاص کې تر څو ستا ټول کار په بټن باندې شي نو دا رقم بیا که د چا ایکسس زده نه وي ډیټابیس زده نه وي نو هغه به بیا دلته څنګه فایده کوي چې زه باید دا فورم خلاص کړم که نه نو موږ څه کوو دا فورم اټومیټیک کوو چې کله موږ ایکسس یا دا ډیټابیس خلاصوو دا فورم باید خپله چې کله کار خلاص شو که نه نو هر کار به دلته وي ضرورت به هېڅ نه وي چې هلته لاړ شي نو د دې لپاره به څه کوئ دلته به راځئ فایل منیو کې فایل منیو ته به راشئ آپشن ته آپشن کې دلته کرنٹ ډیټا شیټ کرنٹ ډیټا شیټ کرنٹ ډیټا شیټ ګوره دلته راغلی ډسپلی فورم نه اوس فعلا یو فورم هم دی نه خلاصوي که نه نو دلته به زه ورته وایم چې کوم فورم راته خلاص کا سویچ بورډ څه وخت راته خلاص کا چې کله زه دا هغه خلاصوم ډیټابیس خلاصوم اوس کله دا ورکول شو اوکې کا اوس کله زه دا ډیټابیس خلاصوم اوس کله زه دا ډیټابیس خلاصوم نو اول کې به څه خلاصېږي سویچ بورډ به خپله خلاصېږي نو چې کله سویچ بورډ خلاص شي ټول کار دی په بټن ده که نه خو اوس د دې لپاره چې سویچ بورډ مو لږ نور هم ښه شي مثلا وروسته دا وایي چې دې ته هم بیا څوک لاسرسی ونه لري دا شیان هم خلاص نه کړي زموږ دا سویچ بورډ په سینټر کې راشي مثلا سویچ بورډ کې دا بعضې شیان اوس ګوره دا د ریکارډ سلیکټر او دغه ریکارډ بټنز دا شیان دلته په کار نه دي که نه دا ترې ایسته کوو مثلا لوګو ور واچوو ښایسته یې ډیزاین کوو د دې لپاره به بیا ځو کوم ځای ته ډیزاین ته به راځو ډیزاین ته چې راغلو د دې لپاره چې اوس په فورم کې تغییرات راولو ګوره موږ به څه شی راولو پراپرټي به راولو پراپرټیز له کوم ځای نه راولئ دلته په فورم باندې رایټ کلیک پراپرټیز کلیک کوئ هم راځي یا دلته ګوره رایټ کلیک فورم پراپرټیز کلیک کوئ رایټ کلیک فورم پراپرټیز هم راځي او له دې ځای نه هم راځي چې دا پراپرټیز کلیک کړئ دلته به څه شی لیکلي وي فورم که فورم نه ولیکل مثلا که زه دا بټن کلیک کوم دا پراپرټیز د بټن کېږي چې موږ به ون کلیک مثلا میکرو ور باندې خلاصوله که زه دا بټن کلیک کوم دا پراپرټي د دې بټن لپاره کېږي نو که زه فورم کلیک کوم دا د چا لپاره کېږي فورم خو دلته هم ګوره فورم نه دی راغلی څه شی لیکلی دي ډیټیل نه باید فورم راشي کله چې دغه کونج کلیک کوي دلته څه شی لیکل کېږي فورم مقصد ته به د فورم پراپرټیز راولي یا په دې طریقه چې دا ځای کلیک کړئ یا دلته به رایټ کلیک او فورم پراپرټیز به کلیک کوئ تر څو فورم پراپرټیز راشي او که له دې ځای نه هم راولئ مثلا دا کلیک کوئ بیا که چېرته فورم پراپرټیز نه وي ته به دا ځای کلیک کوئ تر څو د فورم پراپرټیز راشي فورم پراپرټیز چې راغی اوس چې دلته ته هر آپشن چینجوي دا د چا لپاره چینجېږي د همدغه سویچ بورډ فورم لپاره چینجېږي نو په دې کې ګوره موږ سره ډېر زیات آپشنونه شته مثلا فارمټ ده ډیټا ده ایونټ ده ادر ده آل ده آل کې بیا د دې کې چې څه ایونټ شیان دي دا ټول په کوم ځای کې شته پال کې شته نو په حال کې به بعضې شیان چې ډېر زیات استعمالېږي هغه به یې ووایو مثلا اوس ګوره په دې کې راځي پکچر که غواړئ چې په بیکګراونډ کې یو عکس ولري د سویچ بورډ نو دلته به دا ځای کلیک کړئ اوس ګوره هر چېرته چې عکس وي ورته ووایئ مثلا زه په پکچر کې فعلا به یو عکس ورته وښیم دا عکس به ورته وښیم ګوره بیکګراونډ کې هغه عکس راغی چې کله مونږ دلته فورم یو کلیک کوو وینئ بیکګراونډ کې به عکس وي چې کله دا کلیک کوو دا خو ګوره د بیکګراونډ عکس شو کله چې مونږ په سر باندې یو عکس غواړو مثلا لوګو غوندې چې مونږ یو لوګو راولو هغه خو به درته معلوم و چې له کوم ځای نه هم راوستل ډیزاین کې ګوره دلته موږ سره عکس و که نه وینې دا عکس آپشن شته چې کله دا کلیک کړئ اوس مثلا دلته مې جوړ کړو اوس به دا هغه راشي چې شی غواړم مثلا زه ورته بیټ میپ ایمیج هر چېرته چې لوګو وي هغه لوګو به ورته وښیم یعنې دا به د عکس په شکل کې راشي چې هر چېرته یې غواړئ مثلا دا یو لوګو دی یا به یې خلاص کړئ د لوګو په شکل کې به راشي چې هر چېرته یې تږدې مالته پکې ښودل شي خو دا عکس چې دا د بیکګراونډ ده بیرته که تغیرات راولم دا ځای به کلیک کړم چې فورم پراپرټیز راشي دلته به راشو پکچر
picture type picture type embedded او link او share تقریبا درې اپشن لرو فعلا پکې embedded دا مطلب چې دا عکس چې مال کوم ځای نه راخیستی ده دغه ځای نه راشي دلته بیا که چیرې دا عکس ځالته ډیلیټ هم کړم مثلا دا عکس مال مای ډاکومنټ نه راخیستی که اوس زه د مای ډاکومنټ کې ډیلیټ هم کړم دا عکس دلته پاتې کېږي هغه کېږي نه چینجېږي نه دا بس د دې ځای شو یعنی کال دا عکس ډیلیټ شي که عکس کې تغییرات راشي دلته تغییرات نه راځي فهمید خالد او که چیرته مونږ لینک یې کوو مثلا زه دا ورته وایم چې دا د لینک شي picture type linked بیا به دا عکس له هغه ځای سره لینک وي یعنی که زما ډاکومنټ کې زه دا عکس جدا په پینټ کې خلاص کړم تغییرات پکې راولم دلته به تغییرات راځي که هلته ډیلیټ کړم دلته به ایسته کېږي ورکېږي به او که امبیډ وي بس دا به هم دلته موجود وي دا عکس شو که بیرته ډیلیټ یې دغه نوم یې ډیلیټ کړه بس خپله به ډیلیټ شي ګوره انټر یې کړه یوس به یې کړو ګوره عکس به خپله ډیلیټ شي بیرته یې به راچوي بیرته به یې له دې ځای نه ور واچوي بل پکې پکچر ټایلینګ او الاینمنټ پکچر ټایلینګ په ډیسکټاپ پراپرټیز کې کوم ویلي وو اوس ګوره دا عکس دلته یو دانه ده غټ یو دانه ده که نه که چېرته غواړئ چې چینج شي اوس مثلا زه ډیزاین ته راځم او ورته وایم چې پکچر ټایلینګ دی یس شي بیا تکراریږي اوس وګوره دا عکس به څو وارې راشي څو وارې ده یو وارې ده که نه په دې وار ده چې عکس ډېر غټ ده عکس چې وړ وي بیا که معلومیږي ته یو وړ عکس به واچوو پکې دا به بیرته فورم پراپرټیز کو پکچر به یو بل یو واخلو دغه عکس به واخلو څو دانې دي یو دانه ده که نه ټایلینګ یې یس اوس دلته وګورو عکسونه څو دانې راغلي یو دا ده یو دا اوس دا هم غټ ده که چېرته دا وړ وي بیا ډېر زیات تکراریږي اوس مثلا که زه مای ډاکومنټ ته لاړ شم دا عکس په پکچر کې دا عکس نور هم وړ کړمه دا پینټ کې خلاص کړمه دا لږ باره کړو دلته دا صفحه لږ پسې وړه کوي کړمه سیو یې کړم اوس دلته بیرته به ډیزاین کې چینجوئ په دې خاطر چې هلته امبیډ ده لینک نه ده پوه شوې پکچر ټایپ وي نه امبیډډ ده که چېرې لینک وای دلته به راسم خپله چینج شوی وای خو خیر له دې ځای نه به بیا ور وکړي مثلا دا عکس اوس وګوره څو دانې راغله تکرار شو که نه ولې تکرارېږي په دې چې مونږ پکچر ټایلینګ یس کړو پکچر ټایلینګ یس که یې نه وکړو بیرته یو دانه کېږي یو دانه په کوم ځای کې راځي سنټر کې منځ کې که وایي چې دې الاینمنټ چینج کړي چې بل ځای کې راشي مثلا زه ورته وایم چې پکچر الاینمنټ سنټر نه ګوره دا ټول پوزیشنونه دی ټاپ لیفټ چې کوم ځای کې وي ټاپ لیفټ دې کونج کې وي یا مثلا ټاپ رایټ دې کونج کې وي دغه ټول پوزیشنونه دي چې هر ځای کې غواړئ ګوره ټاپ لیفټ به یې کړو اوس وګوره وینې دې سر کې به وي ټاپ او لیفټ دا الاینمنټ شو پکچر الاینمنټ پکچر سایز موډ کلیپ وي سټریچ وي دا شیان هم که په ډیسکټاپ پراپرټیز کې ویلي وي اوس ګوره که کلیپ وي دا وینې چې څومره وي په هماغه مثلا که ووړ وي همدومره ووړ به ښکاري خو که چېرې سټریچ کړو دا یو دانه به ټوله صفحه نیسي وینې اوس وګورئ وینې دا یو دانه ټوله صفحه نیول دلته بیا ټایلینګ کار نه کوي او که چېرته دا نور وګورئ دا هم موډز دي چې زوم شي کلیپ شي خو کلیپ خپل سایز کې راځي یا هوریزنټل سټریچ شي صرف داسې هوریزنټل باندې وي داسې یا ورټیکل سټریچ شي دا بیا سایز ور موډ دي او که کلیپ کې بیرته به کلیپ شي بل د ویت چې ویت دې څو وي دا د فورم ویت ده چې د فورم ویت څو وي اوس فعلا څو ده شپږ اعشاریه یو که زیاتوي زیاتېږي که کمیږي مثلا زه یې وکړم ګوره فورم له دې ځای نه غټ شو که لږ نور هم زیات کړم نور هم زیاتېږي که یې وړی له دې ځای نه ویت اور سایز ورکول کېږي چې ویت دې باید څو شي اټو سنټر کله چې دا فورم خلاصېږي اوس خو ګوره فورم چې خلاصېږي فعلا وینې دلته هغه ده دا فورم دې سره نښتی ده دې ځای سره جدا نه ده که چېرته وغواړې چې جدا شي جدا هم کولی شي مثلا زه دا کلوز کړم بېرته به راشو آپشن ته فایل مینیو کې آپشن دا کوم ځای نه چې مونږ فورم ورته ویلي وه چې باید دغه فورم خلاص شي که نه دلته ګوره راځي چې ټاب ډاکومنټ اوورلاپینګ ډاکومنټ اوس فعلا څه شی ده ټاب ده ټاب کې هماسې نښتی وي جدا نه ښکاري خو که چېرته مونږ اوورلاپینګ کلیک کړو بیا به جدا ښکاري اوس ګوره زه دا اوکې کړم دی وایي چې باید یو وارې کلوز کړي بېرته یې خلاص کړي ډیټابیس به یې ور کلوز کړو بېرته به یې خلاص کړو شاپ ډیټابیس اوس وګوره فورم جدا ښکاري که نه وینې مخکې چې و نښتی و ټاب و که نه هغه چې نښتی وي هغه ته ټاب وایي او چې د جدا وي ته ورلاپینګ وایي اوس ګوره جدا ده خو چې کله یې خلاصوو په کوم ځای کې وي اوس ګوره چې زه دا خلاص کړم
سویچ بورډ په کوم ځای کې ده ګوره دې کونج کې ده منځ کې نه ده وینې بالکل په مابین سنټر کې نه ده نو که غواړئ چې په سنټر کې راشي چون سویچ بورډ درته وایي چې همیشه باید سنټر کې وي نو د فورم پراپرټیز کې ګوره اټو سنټر نو ده اټو سنټر به یس کې اوس چې کله یس کې نو دی به بیا همیشه چیرته وي سنټر کې اوس مثلا زه دا کلوز کړم سیو یې کړم دویم ار چې خلاصوم فورم به چیرته موجود وي سنټر کې به موجود وي ډیزاین ته به بیرته راشو فورم پراپرټیز ته دا ګوره اټو سنټر شو اټو ریسایز چې باید وړو غټ شي که نه اوس ګوره له دې ځای نه موږ کولی شو چې له دې ځای نه دی وړو غټ کړو وینې هم یې وړولی شي هم یې غټولی شي نو کولی شي چې دا هم نو اټو ریسایز یې نو کړو چې بیا غټ نه شي فټ ټو سکرین په سکرین کې باید فټ راشي بارډر سټایل که دا بارډر ختموي اوس ګوره دلته چې کله موږ راشو فورم یو ته وینې دغه بارډر وینې که دا بارډر یې ختموي هم یې کولی شي چې ډیزاین ته راشي او ورته ووایي چې بارډر دی سایزیبل نه وي ماندې شي اوس وګوره بارډر شته اوس نشته دغه شیان هم ختمولی شو دا بیا به بیخي بارډر پکې ښکاري نه او که بیرته بارډر ورکوي بیرته بارډر ورکولی شو بارډر سټایل په دې کې بیا څو قسمه دي تین سایزیبل ډایلوګ که چیرته سایزیبل وي لکه مخکې چې موږ غټو ووډ کوه غټو ووډ کېږي وینې چې دلته دغه ویکټور راشي اټو سایزیبل به بیرته یس کو اټو سایزیبل به نه وي اټو سایزیبل ښه بارډر سټایل سایزیبل دا باید له دې ځای نه اوس غټ ووډ شي وینې په څه وخت کې په سایزیبل کې که چېرته وایي چې نه هېڅ غټ ووډ هم نه شي بعضې لاګین سکرین چې موږ جوړوو ډیټابیس کې بعضې یوزر نیم او پاسورډ لپاره هم یو وړکی سکرین بیا آینده کې وایي چې جوړوو یې هغه بیا همیشه غواړي چې ووډ غټ نه شي بارډر نه ورکوو صرف اور صرف یو وړکی فورم وي چې یوزر نیم او پاسورډ پکې لیکلی وي چې څوک یوزر نیم او پاسورډ ورکړي صحیح ډیټابیس ته تللی شي که نه نشي تللی نو بیا په هغه کې موږ دا بارډر شیان ټول ختموو اوس ګوره بارډر سایزیبل دی که چېرته تین کې بیا بارډر به وي خو ووډ غټ نه کېږي کېږي نه او که چیرې ډایلاګ کو ډایلاګ کې هم نه کېږي خو ډایلاګ زیاتره د واړو فورمو لپاره باید استعمال شي لکه لاګین سکرین او دو شیانو لپاره اوس ګوره بارډر سټایل ډایلاګ به هم هماغسې وي وینې خو دلته به دغه بټنونه بیا نه وي صرف کوم بټن پکې شته کلوز منیمایز او مکزیمایز بیا ونه لري په ډایلاګ کې بیا منیمایز او مکزیمایز هم ونه لري خامخا به یې څه کوي کلوز او که چیرته بیرته هغه کو بارډر سټایل تین کو یا سایزیبل کو دا به بیرته هم منیمایز او مکزیمایز وي په دې کې به غټ ووډ هم کېږي په دې کې به منیمایز او مکزیمایز وي خو غټ ووډ به نه کېږي او په دې کې به صرف کلوز بټن وي او غټ ووډ به هم نه کېږي دا بارډر سټایل شو بل د ریکارډ سلیکټور دغه نشان ته ریکارډ سلیکټور وایي دغه نشان ته دغه ګوره د ټولو فورمو کې شته وینې اوس دغه ریکارډ سلیکټ ده مثلا زه دا کلیک کوم اوس به کوم ریکارډ دغه ریکارډ وینې سلیکټ ده اوس دا خو دغه فورم کې صرف چې اوس چون دا کالمر ده یو ریکارډ کوي که چېرې دا ټیبولر وي ریکارډ به درې وي نو چې هر ریکارډ کې کرسر وي دا نشان همالته وي دغه ته ریکارډ سلیکټور وایي دا هم په سویچ بورډ کې که غواړئ چې ختمه کې ختمولی شي چون دلته ضرورت ورته نشته نو اوس که زه ورته وایم چې ریکارډ سلیکټر دې ختم شي ریکارډ سلیکټر به یې نه وکړو اوس چې دلته وګورئ دا شی به نه وي او که چېرته غواړئ چې نیویګیشن بټن ایسته کې نیویګیشن بټن وینې دغه بټنونو ته وایي دا نیکسټ ټو پریویس ټو کلوز دا مینې د ریکارډ لپاره دي چې ریکارډ نه وي کار نه کوي که نه نو که یې ختموي له دې ځای نه یې ختمولی شو چې دلته ورته وایي چې نیویګیشن بټن دی نو شي نو چې کله ګورئ هغه بټنونه به یې نه وي چون سویچ بورډ ته ضرورت پکې نشته که نه نو ترې ایسته کولی شي بل پکې کیپشن شو ډیوایډینګ لاین شو دا شیان دا نور به یې سبا ووایو نن به همدومره